درس نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دغه سړي د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دریمه پوښتنه د احسان په متعلق کې وکړه. هغه احسان چې آیاتو کې ذکر کیږي للذین احسنوا الحسنى وزیاده هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان الله يحب المحسنين. په مختلفو عنوانو ذکر کیږي دا احسان چې شتوي چې الله ته ډیر محبوب ده. دور ویل احسان یعنی اخلاص دې ته ویل کیږي چې ته د رب کریم عبادت په داسې طریقه په داسې کامل حضور کوي لکه ته چې الله په سترګو ویني. که ته نه وینې نو الله تعالی خو ته ویني. دغه اخلاص وي. سړی چې رب کریم ویني بیا دغه انسان چې څومره وس وي د لمانځه د تکمیل د حضور خشوع د ارڅه دا انسان به څه تقصیر کې وکي. خدا چې دای رب کریم ویني په دغه وخت کې ډیر احتیاط کوي. علت د دل دی او کنا علت دا چې دو ولي چې خدا غد ویني مې د الله تعالی لیدل اصلي خو د حضور برابر ده. نو علت د الله تعالی لیدل دی. خو الله تعالی کته ویني کین نه ویني الله خو دی ویني. ته په هر حال حضور برابر ہے. آداب په صحیح طریقه عبادت په صحیح طریقه کوي ځکه د تا د خو حضور وجه هغه د تا د لیدل په وخت کې د تا لیدل نه دی چې ته ویني ځکه خو حضور برابر ہے. نه اصلي علت د دل دل دی. خدای خو د په هر حال کې ویني. خو اول حال محدثین کرام لیکي مشاهده ته اشاره ده. دوم حال مراقبه ته اشاره ده. اصل کې د عبادت د ادایګي درې کیفیت دي. یو دا چې عبادت سړی د ټول ارکان او شرایط موافق وي. استجماع الشرائط والارکان ټول وي پکې. یو دا چې په بحار د مکاشفه کې په مشاهده کې مستغرق شي چې د رب کریم د انوارات او مشاهده م کوي. لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم بچویله اما د سترګو سړواله په لمانځه کې ده چې په لمانځه به ودرې د دنیا د ارغم نه به بیغم شو. لکه جنت کې چې صرف راحت او خوشحالي ده. د لمانځه په حال کې د کیفیت سرور او د خوشحالي ورته پیدا کېده. ولې د رب کریم د انوارات او مشاهده به و څومره خوان چې په جنت کې د الله په لیدلو کې ده. د جنت په حورو کې د جنت په بنگلو کې د جنت په میوو کې د جنت په مشروباتو کې په هیڅ شي کې دومره خوان نشته. نو په دنیا کې چې چاته رب کریم دا مقام پیدا کی دومره لذت او خوان چې په انوارات او مشاهده کې د په ول هیڅ شي کې نشته. نو غما به بیغما شو. دریم مقام هغه د استحضار ده چې ته د حضور برابر کې چې رب کریم ما ویني. درې صورت احسان ویل کېږي. خو انسان چې مأمور ده چې ځان په عبادت کې به احسان پیدا کوي هغه اول مقام باندې مأمور ده. ځکه دا اول مقام اختیاري ده. دا د ارچا په وس کې شته. د ارچا په وس کې شته چې د لمانځه د روژې د زکات د حج د ټول احکاماتو ظاهري او باطینی فرائض واجبات سنت مستحبات مرعی کې په ځای کې چې په وس نه وي بیا الله په مکلف کوونه. دا نور دو مقامات
چې سړی په داسې حضور عبادت کې چې د هغه عبادت په وخت کې د الله د انواراتو مشاهده هم کوي یا که مشاهده نه وي خو الله تعالی یې نه ویریږي استغراق د استحضار وي رب کریم یې نه ویریږي دا د خواصو مقام ده دا د عوامو مقام نه ده خو دغه دو مقامات چې پیدا کیږي دا ثمره د خشیت الهی ده څوک چې د خدای ډاریږي تقوا کوي نو ثمره به دا وي چې اول به ملکه د استحضار ورته پیدا کیږي چې الله تعالی ما ویني موږ تصوف په اصطلاح کې موږ په سبقو کې مراقبو کې ایوا مراقبه ده چې دا تصور به انسان کوي چې خدای پاک دې ما په ظاهر او په باطن خبردار ده اوله مراقبه یې موږ ده چې دا تصور به کوي چې خدای پاک دې ما په ظاهر او په باطن خبردار ده او بیا یو مراقبه ده چې الله ما ته حاضر او ناظر ده ما ته ګوري ما ارڅ ویني نو دغه کیفیت چې د مراقبه سړي کې پیدا شو بیا دغه انسان د شریعت خلاف کار نه کوي چې د شریعت خلاف کار ونشي هغه سینا چې معدن د جواهر ده دا کشف چې نشته د ګناه او د وجه نه توروالی الته پیدا کیږي چې کله تقوا غوره شو خشیت الهی غوره شو هغه نور د ایمان په طاعات سره دومره قوي شي چې بیا د رب کریم د انوار او مشاهده هم کړی شي شیشه چې دلته غټه شیشه پراته وي خو چې په خاورو کې پټي ټول ورځ د لمر په د شیشه کې رڼا نه راځي چې صفایي کار شروع شو لګ لګ انعکاس شروع کیږي به چې څومره شیشه صفا شي دغه انعکاس وي نو دا اول مراقبه دوم مقام بیا عالی د طریق نه مراقبه زینه ده بیا پورته حالت مشاهده شروع کیږي خو دواړه ثمره د خشیت الهی ده ځکه هم په بعض روایتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي احسان چې ویل کیږي ان تخش الله کانک تراه چې دی الله نه د څه ډاریږي لکه پسترګوي چې ویني ایموګه تاسو د کنکوي د تعلیم په صورت کې چې استاد موجود وي دا کوم حقاریان چې دا ویل ډیر کوي چې استاد حاضر وي د ته ګوري شاګرد بے ځای حرکت نه کوي د حضور د غیبت فرق چې هغه استاد د چې اوت بیا د دې ساترایم شروع کی غفلتم شروع کی ارڅ شروع کی حضور د غیبت فرق ده په بنده کې شته ځکه هغه د حضور په حال کې ویني د غیبت په حال کې دی نه ویني موږ د ملک د امیر اطاعت د ار مشر اطاعت د حضور په وخت کې ډیر کوو د غیبت په وخت کې هغه حضور بیان دی استاد ادبي ای غمرانه د خپل شیخ او مقتدا د پیرو ادبي نه دی بل امیر ادبي ځکه خیالم دی چې خو تر باندې خبر ده اما د رب کریم د حضور د غیبت مقام راځي نه عالم الغیب والشهاده نو چې انسان سره دغه حالت مراقبه شروع شي بیا ورسته ترقی حالت مشاهده ته راځي دا دواړه ثمره د خشیت الهی ده دا د متقین انسانانو د اولیاء کرامو مقامات دي اوس په پښتنه وشو د احسان چې ویل کیږي ته چې په دغه حضور عبادت کې په هر عبادت کې د المس خمګاس یو مثال ذکر کو خو چې روزه نشي د روزې په وخت کې به دغه احتیاط وي ډیر وخت خلک نبی اسلامي خلق خو بندي د خوراک او د چکاک نه لیکن لاګي ټول ورځ په غیبت وي حلال نه خوري حرام خوري د غیبت هم د مسلمان د مړي وخت خورلو مثال کیفیت قرآن ذکر کړی ده کنه لګیا د سروزونه اوري لګیا د غلط خبرې مجلسونه دروغ وی ټول ورځ غیبت کې دغه سړی د روزي د خدای پاک په نسبت باندې د یو حیثیت ته لکه یو حیوان ته چې خلیته کډبونه ورواچي چې خوراکونه کې ټول ورځ بند خله وساته لوګه په پتیر شي خو نور څه فائدہ نشته هر عبادت کې کعجب موجود شو کریا موجود شو باطن کې خرابی راغله لا عمل خراب شو برباد شو دومره اندازه قیمتم د خدای پاک په نس نه لري
نو که لمونځ کوي سړی، که روژه نیسي سړی، که زکات ورکوي سړی، که حج کوي سړی، که صدقې کوي سړی، که جهادونه کوي سړی، که علم کوي سړی، که ذکرونه کوي سړی، په هر څه کې به استحضار وي د دې زه د الله غلام یم، د ده په طبق د ده په رضا به چلېږم. په کوم شي دی رانه راضي کېږي د ده د رضا کوشش به کوم، او په هر حال کې ما ویني باطن باندې په نیت مم خبر ده، په ظاهر مم خبر ده. نو هم به ظاهر په شریعت برابروم، هم به باطن په شریعت برابروم. دا کیفیت چې شروع شو، بیا د انواراتو سلسله ورته شروع کیږي. لکه یو مراقبه ده د موږ داسې په عشق په محبت باندې الله تعالی طرف ته سړی متوجه شي، لکه سړی چې د معشوق د دیدار په طرف باندې متوجه او ځان ټول سترګې فرض کې د سر نه تر پښو لکه ټول چې سترګې، او خدای پاک ته وایي چې الله ټول سترګې هم څه راویني، او د الله د الهاماتو طرف ته داسې متوجه شي لکه عاشق چې د معشوقي خبرو ته متوجه چې اوس به څه راته وایي، ځان ټول غوږ فرض کې الله ټول غوږ هم څه را باندې اوري. نو چې خف حضور سترګې د ظاهر نه شیانو نه پټې کې د الله طرف ته زړه متوجه کې د زړه سترګې، نو بیا د الله د طرف نه د انواراتو مشاهده شروع شي. غوږونه د ظاهر د سماعاتو نه محبوس کې بند کې د الله د الهاماتو طرف ته هاتف طرف ته متوجه کې، نو بیا کله سماع شروع شي. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. کته نه ویني ته خو دی ویني د په علم کې خو څه تفریقه نه راځي. نو بعضو کتابونو نور څه تحقیق هم څه کوي، ظاهر خدا په ان لم تكن د افعال ناقصه او د جملې نه د شرط او جزاء دی. په ان لم تكن کته تراه، په ان لم تكن تراه کته دای نه ویني، جزاء دا د په انه یراکا دای تاوینه. خو مرقاتو دا بعضی کتابونو زائد دی فإن لم تكن دا د افعال تمامونه کته نيستي شو تراه و بيبينه، هغه ورته جزا نه ده. فإن لم تكن کته نيستي شو فنا في الله راغلا تراه و بيبينه دی ولی بيبينه فإنه يراك دای تاوینه، دای چې تاوینه الله وی د ما باندې بخاری شریف دوم طرف کې روایت ده په فرض ما تر نه دي کیږي، بیا چې نفلي اعمال کوي ما ته نه دي کیږي تر دې چې د ما محبوب شي، چې د ما محبوب شي زه شم چې په ما لیدل کوي، زه غوګونه شم چې په ما اوریدل کوي، زه لاسونه شم چې په ما باندې نیول کوي. نو کته نستی شوې پانی فی الله شوې د الله په لیدلو به الله وویني. خو الله وی زه سترګې شم چې په ما لیدل کې الله خپل ځان ویني که نه ویني. نو ته چې فانی فی الله شوې فإن لم تكن کنستی شوې تراه دای به وویني، ولې فإنه یراک دای تا ویني ته دغه دپاره شیشه شوې. وفي انفسکم په خپل زړه کې وجود کې به بیا الله وویني. یعنی د الله د انوارو مشاهده په دنیا کې خو د الله دیدار واقع نه ده. یو د نبی علیہ السلام په باب کې اختلاف ده، د بل چا دپاره ممکن ده خو واقع نه ده. لکه حدیث مبارک کې راځي چې تر څو مړه نه وئ تاسې د الله دیدار نشئ کړی. یو د انواراتو ته لیدل د دغه ته مشاهده وي، دا خو شته. فإن لم تكن تراه ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د دغه دریو پښتنو نه وروسته بیا پښتنه کوي چې قیامت څه وخت ده، د قیامت ورځ مشخصه پښتنه کوي دا څه وخت ده. اوس اول دا سوال واردېږي چې د قیامت پښتنې مناسبت دغه دریو پښتنو سره څه ده. دا درې خو په خپل منځ کې یو د بل سره تړلي دي. اسلام به ایمان نه ده قبول، ایمان به اسلام نه ده کامل، دواړه به اخلاص نه دي قبول. یو د بل دپاره مکمل او متمم دي. چې ایمان عقیده وي خو ظاهر په شریعت نه برابر لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، حج نه کوي، اعمال نه وي، ایمان کامل ده. که ظاهره لمونځ کوي، روژه نیسي،
زکات ورکوي حج کوي خو عقیده خرابه ده دغه اسلام قبول ده چې دواړه موجود وي هم تصدیق لري او هم ظاهر المنځ عبادت کوي خو نیت خراب دی اخلاص نشته ریا ده لا تنفقوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس خلکو ته چې ځان ښه عمل قبول ده دواړه موقوف دي بیا په اخلاص باندې ایمان چې به اخلاص منافقت ورته ویل کیږي عمل چې به اخلاص ریا او شرک خفي ورته ویل کیږي دا درې خو خپل منځ کې سره مرتبط دي د قیامت څخه پښتنه مناسبت ته وسره چې بیا څلورمه پښتنه د قیامت کوي نو مناسبت وای موجود ده هغه ده په دغه درې چې ایمان اسلام اخلاص راغی عبادت کمال ته رسیږي دنیا پیدا دی عبادت لپاره ده او کوم مقصد چې حاصل شو حصول نه بعد به زوال راځي غنم چې وکړي د مځکه اړول تخم شنل او بکول ارڅ چې کیږي چې کله د غنم دانا په خشوه وګای جګ شو په سر باندې وګای پوښ شو پس له پښتنه په پټی کې پرېښودل کیږي قریب دل کیږي ذاتی د ستریب دل کیږي دا چې اوس موږ ډېر خواري پوری کړی دي غنم کړل ولې ربه دا خبره څوک کوي مقصد پوره شو خو تخم اچول دي دغه لپاره و چې آینده پیداوار ماته په لاس راکړي دلته چې جلسه د دستربندۍ جوړیږي مازدیګر ټینټونه لګیږي کرسۍ راوړی کیږي سټیټ جوړیږي او څوک راشي پښتنه وکي دا د چیش لپاره دا بندوبست نو دستربندي د کال سبقونه چې ویل شوی د سبات دستربندي د یو د لپاره دا بندوبست په دغه چې دستی دا پښتنه وکي چې نو دا جلسه به څو وخت ختميږي دا ټینټونه به څو وخت رنګيږي دا پښتنه بے ځای ده خدا خو معلومه شو چې د یو خاص مقصد لپاره دا ټینټونه لګيږي د دایمي لپاره نه نو ځکه د دستی د انتها پښتنه وکي دا جلسه څو وخت ختميږي بیا سحر شروع شي په 2 بجې ختميږي دا ټینټونه به ماسپښین نه بعد بیرته رنګيږي دا پښتنه به ربط نشوه موږ پیدا دي الله دی عبادت لپاره یو دنیا دی موږ لپاره پیدا ده رب کریم خلق لكم ما في الارض جميعا پمځکه کې چې څه شي اند ماده تاسو لپاره پیدا دي رب کریم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض هغه څه چې په اسمانو کې دي هغه چې پمځکه کې دي تاسو ته مسخر کړی دي تابع کړی مې دي خو تاسو چې شي دي پاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیرایو انسان بیا مانه د پیدا مګرم د خپل عبادت او معرفت لپاره مې پیدا ده خدغه عبادت چې کمال ته ورسیږي نو زوال برازي خو کمال د عبادت دوه قسمه ده کمن کیفن کمن د عادت په لحاظ چې د الله په علم کې څومره انسانان په اسلام مشرف کیږي عبادت کوي چې هغه مقدار پوره شي او کیفین دا چې اخلاص دغه عبادت کیفن پر رسول الله باندې کامل شو داسې حضور داسې اخلاص داسې عبادت په حضور بل اچا مخلوق کې نه مخکې کړی نه به شاته وکیل ک پیغمبر علی اسلام چې کړی خدغه تکمیل عددن پاتې ده چې رسول الله وی ترڅو قیامت ناراضي چې دغه اسلام ار کورته د خیمه کور وی دی وژغنو او کدلوټی نه داخل شو به عز عزیز وذل ذلیل دا پاتې ده لکه د خبره ته چې اشاره پیغمبر علی السلام وک انا وصعک حتین زو قیامت د چې سره دغه غوته څومره تر دغه مخ کې ده زه په اوسلی د قیامت کې کیفن عبادت پر شوی چې عددنم پر شي نور زته دنیا رنګيږي ځکه دنیا خو د عبادت لپاره او چې مقصود حاصل شي غنم پاخه شو زته خو نور بدل کیږي چې مقصود حاصل شو نور خو زته دغه دنیا رنګيږي نو دا پښتنه ذاتی به مناسبت او به ځای نه ده ربط موجود شو عبادت په اخلاص کامل کیږي چې عبادت تام شو نور په دنیا ختميږي
او دا دواړه مقصد په مختلفو آیاتو کې ما درته ذکر کړه. اسمانو کې ته شاهین دیم تاسو ته مسخر کړی مځکه کې پمځکه کې ته شاهین دي تاسو لپاره مې پیدا دي او تاسو مې د عبادت لپاره پیدا دي. کله په یو آیت کې رب کریم دواړه جمع کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. عبادت کوی دی غرب چې تیم پیدا دی تا پلوارو نیکیم پیدا دی. بیا مځکه درته پرش ګرځولې د واسمانه درته چت ګرځولې د رزق درته پیدا کی دا ټول شیان دي تاسو د پاره کړی خو دی غرب تاسو عبادت کوی. دومره خبر دغه سړی چې ناشنا شکل کې ځان ښکاره وو خو جبرائیل علیه السلام پښتنه د قیامت ورځې بالتعین وکړه. پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته مل مسئول عنها باعلم من السائل. نه د هغه څوک چې پښتنه خپل ځان ورته کوي د دنه وشو د قیامت په متعلق کې اعلم تر سائل چې ته زه تر تا نه زیات علم نه پلرم. نه پې د عالمیت راغله ظاهر نو دا معنی چې دواړه په علم کې سره برابر یو خو اصل علم خو نه د جبرائیل امین شته نه د دشته زه تر ته عالم نه یم نه د تا غوندې علم لرم. معنا دا ده لکه نفس علم چې ته نه لرې زم نه لرم په دغه کې دواړه علی سویه یو. دلته نبی علیہ السلام جواب جبرائیل امین ته داسې ورکړ. عیسی علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه کړې و متى الساعه. الته جبرائیل علیہ السلام دغه جواب ورکړ مل مسئول عنها باعلم من السائل. زم اعلم تر تا نه یم لکه ته چې علم نه لري مشخص یم نه لرم. خدا عنوان غوره کو دسی نه ورته له زه علم نه لرم زه د ز سره تخصیص معلومیږي. بیا خو ته هم دي کې چې نو څوک په خبر دي نو جواب عام د هیڅوک په دنیا کې د هر چا نه چې پښتنه وکي مسئول عنها هغه عالم تر هر طالب نه ده. که جبرائیل امین پښتنه کوي که عیسی علیه السلام پښتنه کوي که نبی علیه السلام پښتنه کوي که هر څوک پښتنه کوي طالب او مطلوب عالم او استاد دواړه برابر دي په عدم علم کې. هیڅ علم دی الله نه سوا د قیامت ورځ مشخص علم نشته. بیا علامو پښتنه وکړه علامې شي دي قیامت خو نه ده معلوم خو علامې خو نبی علیه السلام ذکر کړي دي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي یو د علامونه ادا د ان تلد الامه ربتها چې خزه مینځه. بعضی روایتو کې بعل ذکر کیږي بعضی کې ربتها مؤنث بعضی کې ربها مذکر. چې مینځه خپل مالک وزیږي مینځه خپل مالک وزیږي. دغه څه مطلب ده؟ دغه یا مطلب دا ده چې امهات اولاد به ډیر شي ام ولدی کفارو نه منځ نیول بیا جما ور سره کول چې اولاد تر پیدا کیږي. او چې ام ولدی ډیر شي چې پلار مړ شو دغه منځ به چاته په میراث پاتې کیږي خپل زوی ته. یو یا دا معنا ام ولدی به ډیر شي قلب د حال به د منځ زوی به پاچا شي دا منځ به پر رعایت کی. دوا دریم قلب د امور براش حقوق الوالدین به ډیر شي منځ خصوصیت نه ده مراد. اولاد به د خپل مور سره داسې معامله کوي لکه مولا چې د خپل منځ سره کوي خوش کې ویل پوچورد ویل اولاد به هم داسې وي. خصوصا د ښځې جنکۍ ذکر که ربطها ځکه په هغو کې نقصان د عقل دین ډیر ده. دلته ما په وخت کې بیان کوو بیا چا راته وویلې وایي د موږ په څنګ پورې کورونه دي سکولی الجونه چې دا د سکول نه را فارغه شي وایي کور ته راغله مور ته چې مړی تیاره ده که نه نه وایي ورته ویلې کنجرۍ رنډۍ موږ ستړي ستومانه راشو تالی ډرینې راته تیاره. دا خو هسې یو واقعه ده خو موږ تاسې اورو وینو پسې ورجیږ شي خپله مور ووایي خپل پلار ووایي
کنځاوي پوچرد ورته وي سړي دي ښځې دي دا حقوق معامله به ډېره شي د مور پلار قدر احترام به نه وي داسې به زندګي ورسره کوي لکه د مینځ سره د غلام سره چې څوک زندګي کوي دا د علامو د قیامت نه ده بل د علامو د قیامت نه هغه دا ده چې ته به وینې هغه خلک چې پخوا یې پښې لوڅې په بدن لوڅ شپانه د میږو دغه خلک به بیا په بنګلو فخرونه کوي دا کوچیان غریبه طبقه دغه په دنیا دومره ډیره شي چې په بنګلو به فخرونه کوي دا غټ غټ تعمیرونه غټ غټ بنګلې دا به دوی جوړوي او الته امارات جمع ذکر شوی دلته علامې دوی ذکر شوی نو څوک وی چې جمع ما فوق الواحد د تسنیه په معنا مراد څوک یو علامه په بل حدیث کې بلم ذکر ده دغه شپانه د اوخانو په ون کې دغه به بیا امیران د ملک شي د کوچانو چې دنیا ډیره شوه دا خو دغه ځای کې ذکر شو چې فخرونه په بنګلو کوي وای طبیعي خبره دا ده صحراوي به دی پریږدي ښارو ته به دی راشي او چې په ښارو کې غټې غټې بنګلې وویلې خلک د مالدارو تابع وي اوټ به هم دی ته ورکوي نو سیاست به هم دی رامخته شي نو هغه څوک چې وخت د اوښانو د میږو د وزو سره تیر کړی دغه به بیا د قوم رهنمایان واقع شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر څو قیامت نه راځي چې اسعد الناس لقاع ابن لقاع نه ګرځیدلی دا ذلیل چې د ذلیل زمن دي چې دا د قوم مشران نه ګرځیدلی تر هغه وخت پورې قیامت نه راځي اب په رعایت په حقوق د رعایت بیا څه خبر وي اب بیا څه خبر وي دا صرف کوچتوب نه ده عربي علم نه اهله چې په کرسي راغی نو تفویض د امور الى غیر اهله بخاری شریف روایت را روان ده نبی علیہ السلام نه څوک پیښتنه کې قیامت څه وخت ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې کارونه نه اهل ته وسپارل شو نور ځکه انتظار دی قیامت کوه چې د جمعات د محراب کار نه اهل ته وسپارل شو په مسائل د امامت نه دی خبر امامت کوي د افتا کار نه اهل ته وسپارل شو د تدریس او د قضا کار نه اهل ته وسپارل شو د ارشاد او د بیعت او طریقت کار نه اهل ته وسپارل شو د ملک واګه نه اهل ته وسپارل شو نو انتظار د قیامت الته بخاری شریف کې بیا راځي نه اهلیت په چی شي راځي په بی علم راځي چې په مسائل د امامت نه د خبر امامت کوي خو بی علم نه اهل څوک امام شو الته خو امام زمينون د ټول قوم د منځ ذمہوار ده او د په کراهیت او په سجده سهو او په فساد او په دغه نه د خبر د قوم مقتدا د مفتی ده پیر ده خلق د دنه مطالبه د مسلو کوي د خېټه نه پتاور کوي فضلوا واضلوا خپلم ګمران ور خلقم ګمرا کی د ملک امیر حقوق د مسلمانانو ورته حدود دیته مفوض دي حقوق ټول انتقامات او د عدل نظام قائمول دیته قائم دي گرگو میرو سگ وزیرو موشو دربانی کند این چنین ارکان دولت خیر خانه ویرانی کند چلیو امیر شي سپای وزیر شي موګه کې چوکیدار شي نو په کور کې به غلا پاتې شي گرگو میرو سگ وزیرو موشو دربانی کند چې چیر غل د هغه په نوکرۍ باندې ولګېدو په ډیپټۍ باندې ولګېدو چیر چې یو لوی ظالم د هغه په امارت باندې راغی هغه په عہده او په معاونت باندې راغی ملک به بیړۍ غر کیږي محدثین د نن ډیر مخکې دیغه خپل وخت وی وای دغه علامه ټوله موجوده دي کنه دي موجوده دي نن ډیر مخکې عین د پیتنو په داور کیو قیامت قرب حال ده وړي علامه د قیامت کوم کتاب چې موږ لیکلای ده
ابو الانوار الشمسيه پیغ کې د په دغه کې دي د شمس الضحى کې واليوم الاخر دغه امنت بالله په تشریح کې د قیامت وړي علامه ته چې درو ګوري چې تقریبا په خپل ځان سره سړی هر انسان وګوري چې ټول موجود دي کنه دا موږ انتظار دی غاټو کوو چې دجال به کله راوځي عیسی علی السلام به کله نازلېږي المر به د مغرب نه کله راوځي دابت الارض به کله پیدا کیږي یاجوج ماجوج به کله را پیدا کیږي دا خو نږدې صحنه ده دا علائم دي په قیامت دا پښتنه وشوه چې رښتیا دی ویلې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر وخت ما انتظار وکړ روایت کې راځي 3 ورځې بعد پیغمبر علی السلام راته ویل ته خبره دا څوک چې دا راغلی دا پښتنه کړي ما ویل نه وای دا خو جبرائیل علی السلام راغلی او تاسو ته دین روخي البته یو روایت کې راځي په یغه مجلس کې چې جبرائیل علی السلام بیرته لاړ نبی علیہ السلام تاسو وګورئ دا سړی څه شو چې باندې وکړه به هیڅ څوک نشته وای دا جبرائیل امین او تاسو ته دین درخي تطبیق دا ده چې دا سوال او جواب په وخت کې جبرائیل حضرت عمر صاحب هم دلته ناستو چې هغه سړی اوت حضرت عمر صاحب ملاړو ووت دا نور خلکو ته نبی علیہ السلام په دغه مجلس کې ویل چې دا جبرائیل علیہ السلام و راغلی و چې تاسو ته دین وخی خو حضرت عمر ته 3 ورځې بعد بیا دا خبره وکړه چې په مجلس کې نه ولید بیا ورته ته خبرې هغه څوک و دا جبرائیل امین و چې راغلی و چې تاسو ته دین در وخی د هغه 23 کاله نه زندګۍ اجمالی نقشه چې اعتقادات او فرعیات دي مبدا او معاد ټول په یو مجلس کې لاندې په یو کامو پښتنو ټول راوګرځول خو ټول ته به نبی اسلام دین ویلې جبرائیل امین په اخر وخت کې دا پښتنه شروع کړي خلک په دې پوي کړه چې نبی اسلام د ذمہواری په صحیح طریقه سره رسوله د ځان د دومره شیب مداخله نه دب کې کړي ولې چا ورته معلوم دي دغه جواب ورکو چاغه نو معلوم یو د قیامت په متعلق پښتنه نه ناشنا تر وکړه د دستي اظهار د خپل عجز وکړه کنه وکړه ک د ځان خدای نه خسته نه اهلیت وای د ځان مداخله ولا ک نن سبا چې مونږ پښتنه وشي په غدل او اغدل د خېټه نه پټوا خو بیا په دغه کې مرغه کېدلې و ګوره د ځان د په ټوله ژوندۍ د 23 کاله کې څه نه دی ویل دا یو پښتنه ما تر وکړم چې علم نو ورته دستي ویل چې زه علم نه لرم او تنبیه ورکړه خلکو ته په دې خبره په دغه مجلس کې چې ګوره د ټوله ژوندۍ د نبوت دا ده مطلب او حکمت دا ده چې تاسو مقصد ته متوجه کړئ نو ته باید طالب د مقصد شې چې لپاره پیدا یم دا دنیا خو دین دی پاره ده د عبادت دی پاره ده عبادت په چی شي پوره کیږي په چی شي صحیح کیږي څه باید کوشش دیغه وکم چې ترڅو مې په عبادت کې اخلاص نه پیدا شو عبادت نه صحیح کیږي هغه مقام نه پیدا کیږي بیا به زه د باطن د صفای کوشش کم کبه نه کم نن چې موږ سره دا سوچ نشته تاسو په څوک نوم نه اخلي باطن د صفای بالکل کوشش نه کوي ځکه دغه شی ته پام نه د چیز لپاره پیدا یم او بیا چې د کوم مقصد لپاره پیدا یم مقصد په کوم کیفیت دی معنی قبليږي مجموعه ته دین ویل او د قیامت په متعلق کې هم راغی چې قیامت راځي او دغه مقدماتي علائم دي علائم په داسې وختو کې چې د علائم شروع شي یا انسان باید ډیر متوجه شي د الله تعالی طرف ته چې داسې نه چې پیتنو په دور کې زه غافل شم ایمان مې د ځوانه ووزي خاتمه مې بالکل خراب نشي دا جبرائیل امین ته ویلې چې راغلی و چې تاسو ته دین دروخی دو وروخو که نبی علیہ السلام دغه پښتنه کړ جواب چا ورکوه خو پیغمبر علیہ السلام اما نبی علیہ السلام دوی ته وی چې راغلی و چې تاسو ته دین دروخی اشاره ده دې ته خو سوال علم ده السؤال نصف العلم کله پښتنه نه وای کړي نبی علیہ السلام دا بیان په دغه مجلس کې کوو خدا نیم علم سوال شو نیم جواب شو مجموعه ته دین شو باعث پښتنو د تکمیل دای شو نبی علیہ السلام نم د پښتنه وکړي نو سړی د تحقیق علمی پښتنه دی کوي
او عین حال کې تنبیه په دې هم شوه که یو طالب العلم ته یو حکم یو مسله دا معلومه استاد بیان وکړي د سبق خو هغه سبق مرتبط یو مسله و نه کړه بیان دته دا معلومه خو پښتنه دی استاد نه په دغه نیت وکړي چې ماته خو معلومه د لیدل مې دا خدا نور مرګره ته خدا نه د معلومه او د سبق سره تړلې ده په دغه نیت دی پښتنه وکړي دا پښتنه د نور ټول مرګره دی پاره د علم ذریعہ شو لکه د چې دا ورخوا جبرائیل امین ته د حالات ټول معلومه کنو معلوم په خپل معلومه شیانو کې پښتنه کوله خلکو ته تنبیه ورکوله چې تاسو د مقصد ته متوجه شئ بیا نبی رسول الله دته معلم ویل چې دای معلم ده نو تابو یو خبر از دامي حکم به معلومه می په معلوم شي کې پښتنه کدي تبکیت تی پاروي د استاد د درولو دی پاروي بیا خو په حقوق کې د استاد کې سړی واقع کیږي دیغه د ستړي کولو دی پاره په حقوق کې واقع کیږي اخ بیان روا ده د ځان د تشهیر دی پاره چې خلک وي چې دا طالب څومره تکړه ده په دغه نیت خو بیا پښتنه ناروا دي خو کدا نیت وي چې د نور مرګري غریبانان خدا مسله ده اوس دلته استاد نه پاتې شو انسان د عاجز ده ته پښتنه وکړي چې د مرګري ټول په دغه مسله باندې پوه شي دا پښتنه بیا مستحسنه ده د دین جز ده د په معاونت علم کې داخل ده دا مجموعه حدیث مبارک ذکر شو د مجموعه حدیث مبارک نه دا خبره دی غ سوال په جواب کې راغله چې په تقدیر چې څوک ایمان نه لري هغه مؤمن نه د زتر بیزاره حضرت عبد الله ابن عمر ولی خدغه د په حدیث کې د ایمان په جواب کې والقدر خیره و شره ذکر شوی د په تقدیر به د ایمان وی چې د دنیا د پیدایښت نه مخکې الله د دنیا واقعات ټول لیکلي دي په پیدایښت مخکې ټول واقعات مخکې لیکل شوی دي تر قیامت چې څه پیږي هغه مخکې نه لیکل شوی دي نو ته یو ته غاړه غدي تسلیم کیږي بر عذاب القضا وي او په تقدیر به د عقیده وي بیا الته ایمان کني قدریا لاړه ختم شو چې الشی ثابت او د دې غنه انکار کوي نو ځکه حضرت عبد الله ابن عمر ویله کدي احد غرغو د سر زر صدقه کې خو چې عقیده نه کې اصلاح خدای پاک دغه عمل یوم نه قبلې دین د پاره پیدایو دین اسلام ایمان دا په بخاری شریف کې ویل چې د پنځ ټول یو شی دي دین اسلام ایمان ټول یو شی دي نو دا ټول به چې سړی کې پیدا شي چې عقیده مروغوي عملم په شریعت برابر وي اخلاصم کې پیدا وي پس دغه دین ده پس دغه دین ورته ویل کېږي انسان چې د کوم مقصد لپاره پیدا ده هغه مقصد کې ژوندۍ چې تیر کې نو د کامیابی ذریعہ ګرځي او کنه د خپل مقصد نه بيخي پیښتنه هم نه کوي شپته کال او اتیا کال نه سبا د موږ مسلمانان دي اتیا کال وخت تیر شو د په اتیا کال کې د امنت بالله لفظ هم نه دزدا ترجمه یې چیرې بیا زده عقیده به څنګه موجوده شي عقیده به نو څنګه غي اول شرط ایمان نشته خدایم دې په حال رحم وکي اچانک پیښتنه دی ایمان وشوه او د بیان دی ایمان نشوي کړای طلاق خزلاړه خط پښو ځکه ایمان چې بیان نشي کړی چې زبو چې مسلمان ایمان چې ویل کیږي چې خبر نه د چې ایمان چې ویل کیږي نو بیا ویل شي چې مؤمن یم دغه وجنه علما احتیاط کوي وای چا نه پیښتنه ماکه په امامت کې چې پیښتنه شروع کې چې ایمان راته بیان کوي اسلام ته تشریح ورته شروع کا اوله ته ورته تیر کا چې دې درنزده کی او مستعزان یو کنه سار مو ویله چې نقصان په موګه کې ده د ایمان تشریح خلکو ته وکړه د اسلام تشریح خلکو ته وکړه د اخلاص تشریح خلکو ته وکړه ورسته کبه پیښتنه کوي تر وای بس